If you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Please attempt in your life, achieve your goals. دغه جمله نه ده د انګلیسي جمله. ډیرو د نړۍ لوی سرمایدارو خلکو او ډیرو لوی پوهانو خلکو په خپل ذهن کې ګرځولې وه او ډیر خلک یې اوس هم په ذهن کې ګرځوي او دی د خپل ذهن او د خپل ځان دپاره یو سبق ګرځولی دی. ښه if you are born poor it's not your mistake. که ته چیرته غریب پیدا شوی دا ستا غلطي نه ده. but if you die poor it's your mistake. خو که ته چیرته غریب مړ کېږي دا ستا غلطي ده. ډېره جالبه کلمه، ډېر جالبه جمله ده نه. if you are born poor it's not your mistake but if you die poor it's your mistake. ولی مونږ تاسې د کامیابۍ په لور نه ځو؟ ولی مونږ تاسې نه کامیابه کیږو؟ هر ډګر کې له ماتې سره مخ یو، هر ډګر کې له ماتې سره مخ یو، هر ډګر کې د کامیابۍ هغه هدف او هغه خپل موخې ته نشو رسېدلی. تاسې که د مکیش امباني کتابونه ولولئ، د ځینو نورو خلکو کتابونه ولولئ، په هغې کتابونو کې د همدغې کلمې سره ډېر لوی تفصیل شوی. دا ستا غلطي نه ده چې ته غریب پیدا شوی، بلکې ستا غلطي دا ده چې ته له دې دنیا نه غریب ځې. دلته خبره دا درونو موږ تاسې چې دلته کومه کلمه وویلې دا کلمه ډېره مهمه ده زموږ ستاسې دپاره، زموږ ستاسې د ذهنونو دپاره ډېره مهمه ده، زموږ ستاسې د ژوند دپاره ډېره مهمه ده. راځئ چې سرلنډه همدغه جمله په خپل ذهن کې وګرځو. کله چې خپل کاروبار ته ځو، کله چې خپل هغه مصروفیت ته ځو، د خپل مصروفیت پر وخت کې دغه کلمه په ذهن کې ګرځوئ چې ولې موږ نه کامیابیږو. ورونو موږ چې نه کامیابیږو یو لوی لامل دا دی چې موږ تاسې منفي کلماتو پسې ډېر ګرځو، منفي خبرو پسې ډېر ګرځو، هېڅکله مو مثبت فکر نه دی کړی. او دا یاد ساتئ کله چې تاسې مثبت فکر وکړئ او هر لوري ته د مثبت په اړخ وګورئ، دا زه ته په اطمینان سره وایم چې تاسې به په هر ډګر کې کامیاب وئ. کوشش وکړئ مثبت فکر ولرئ، کوشش وکړئ چې مثبت اړخ ته پام وکړئ. صحیح ده؟ موږ تاسې ډېر یو انتیکه کلمه راخیستې او د هغې کلمې څخه مو یو غر جوړ کړی، نو ځکه خو موږ نه کامیابېږو نه. ښه ګورئ وروڼو دغه کلمه نه ده، دا کلمه د انسان په ناکامۍ کې په سلو کې 99% رول لوبوي. دا خلک به څه وایي؟ خلک به څه وایي؟ وایي دي که نه خلک؟ که زمې په لور تعلیم کوم وایي دا خلک به څه وایي؟ که زمې په لور مکتب تاسو وایي دا خلک به څه وایي؟ دا خلک به څه وایي دا کلمه نه ده، دا د انسان په ناکامۍ کې په سلو کې 99% رول لوبوي. او که ته داسې وایي که نه چې زه پرمختګ کوم، زه د پرمختګ سړی یم، زه به هر وخت کې د پرمختګ په لور روان یم، یاد ساته چې یو ورځ نه یو ورځ به خپل هدف ته رسېږي. یاد ساته چې یو ورځ نه یو ورځ به خپل هغه هدف اچیف کوي، هغه خپل ګول ته به ځان رسوي. دا تر ټولو مهمه خبره ده ورونو. نو کله چې زه دا جمله لولمه if you are born poor it's not your mistake، که ته چیرته غریب پیدا شوی دا ستا غلطي نه ده. but if you die poor it's your mistake، که ته چیرته غریب له دې دنیا نه ځې دا ستا غلطي ده. نو هدف دا دی چې موږ باید په خپل ژوند کې کوشش وکړو، په هره برخه کې کوشش وکړو. ګورئ د تعلیم برخه کې باید کوشش وکړو، د اقتصاد برخه کې باید کوشش وکړو. د کوشش په وسیله موږ تاسې کولی شو چې خپل هدف خپل ګول لاسته راوړو. او که چیرته موږ تاسې په خپل ذهن کې مثبت فکر ولرو او د خپل مثبت فکر دپاره او د خپل هدف دپاره کوشش وکړو، ډېر زر به ته خپل هدف اچیف کړي، ډېر زر به خپل هدف ته ورسېږي. او که چیرته داسې وشي ورونو چې مونږ په خپل ذهن کې منفي کلمې ګرځو، منفي فکر ولرو او خپل ذهن مو منفیګریت ته اړولی وي او خپل هدف ونه لرو، هېڅکله نه کامیابېږو. هر ډګر کې به له ماتې سره مخ یو، هر ډګر کې به وروسته پاتې کېږو. نو خبره دا درونو
تاسې کوشش وکړئ چې مخکې تر مخکې د خپل ځان دپاره یعنې که غواړئ چې کامیاب شئ مثبت فکر ولرئ، مثبت فکر دپاره کار وکړئ، مثبت قدمونه کېږدئ. دا تر ټولو مهمه خبره ده. خو که ته چېرته داسې وشي که نه چې په خپل فکر کې منفي ګیرت کوي، په خپل ذهن کې منفي فکرونه لري، دا یاد ساته چې ته به نه کامیابېږې. نو کله چې تاسې ورونو غواړئ چې کامیاب شئ نه، د دې کامیابۍ دپاره تر ټولو دوه مهمې خبرې دا دي. یوه خبره دا ده چې کوشش ډېر مهم دی. تپ و تالاش نه، یو ځل که ناکام شوي دویم ځل دریم ځل څلورم ځل پنځم ځل د یاد ساته په شپږم ځل باندې به کامیابېږي. په شپږم ځل به د بري هغه رسۍ ستا په لاس کې وي. هیڅ بیا به دغه په اووم ځل باندې په شپږم ځل باندې ته نه ناکامېږي. یو ځل کوشش وکړه، دوهم ځل کوشش وکړه، دریم ځل کوشش وکړه، کامیابېږي ضرور. د ناکامۍ فکر په ذهن کې مه ساته. که ته دا فکر کوي که نه چې یاره دا کار امکان نه لري، دا یاد ساته چې ته به هیڅکله خپل هدف ته ونه رسېږي. ووایه داسې کار به نه وي چې هغه امکان ونه لري. هر کار امکان لري، هر کار کیدونکی دی، خو فکر مثبت غواړي. مثبت فکر وکړئ، کوشش وکړئ چې مثبت فکر ته ډېر وخت ورکړئ، تاسې به پخپله کامیابېږئ. نو د خپل ژوند او د خپلې کامیابۍ لپاره دا دوه عناصر ډېر زیات په پام کې ولرئ. یوه دا ده چې مثبت فکر ولرئ، او دوهم دا ده چې تپ و تلاش وکړئ. دا فکر مه کوئ چې زه ستړی کېږم، دا فکر مه کوئ چې زه دلته له ستونزو سره مخ کېږم، دا فکر مه کوئ چې زه به دلته له خنډ سره مخ کېږم. وته زه کامیابېږم، یو ورځ به د کامیابۍ د بریا رسۍ زما په لاس کې وي، او دا ضرور ده چې ته به کامیابېږې. تپ و تلاش، هدف ځان ته ټاکل او مثبت فکر کول، دا یاد ساته چې دا به د کامیابۍ پر لور دی. ورسېدې مطلب باندې؟ دا تر ټولو مهمه خبره ده. په دسترخوان ناست یم نه، ډوډۍ م خورم، یاره دا ډوډۍ خو زما نه خوړل کېږي. دا یاد ساته چې دا ډوډۍ تا ته پرې خونده کېږي. ته که ډوډۍ خورې خو تا ته به خوند نه درکوي. او که ته په دسترخوان باندې سپوره ډوډۍ وخوري او په دې فکر وکړې چې یاره دا زما دپاره خوندوره ده، او یو مثبت لوری پکې ولټئ، صحیح ده، دا ډوډۍ به تا دپاره ډېره خوندوره، ډېره جالبه ده. نو ورونو که غواړئ چې کامیاب شئ نه، د کامیابۍ دپاره درې مهم پوینټونه په ذهن کې ولرئ. مثبت فکر، مثبت اړخې، مثبت خلکو خبرو پسې مه ګرځئ، خپل فکر وسنجوئ، خپل کار وکئ، خپل لیدلوری تعقیب کړئ، او دوهمه خبره دا ده چې تپ و تلاش وکړئ. تلاش تاسې کولی شئ چې تر خپلې موخې او خپل هدفونو پورې ورسوئ.